پولیس وایي د کراچي پښتانه زموږ دپاره ATM کارډ دی. نن هم په سلګونو افغانان په جیلو کې د دا پښتنو په تمه ناست دي. هغه راوانور وایي چې زما کالو 2 پاته دي، زه برته سرویس له ځم، زه برته د کام خدمت کوم. موږ مخکې ویلو چې خدای دې راوله انشاءالله پر سورابګوټ به دي دا پښتانه داسې استقبال کوي، داسې استقبال به کوي. دا موږ په چیلنج وایو که چیرې کام دغه رقم د پښتون ژغورنې غورځنګ تر چترې لاندې متحده ولاړ وو لکه نن چې ولاړ دی. د چا په پلار کې بیا طاقت نسته چې په کراچي کې یو پښتون بې عزته کړي. د کراچي چابي د منظور خان پښتون په جیب کې ده. ہاتھ اوپر کرو، شناختی کارڈ دکھاؤ. زلزان لخوا د سند PTM لخوا و نقیب شهید او ارمان شهید ته دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم او په دې هیله او تمه چې الله دې وکړي خدای دې موږ تحریک ته دومره توفیق راکړي چې هغه قاتلان و خپلې سزا ته ورسوو. عزیزانو وخت کم دی، مشر به تفصیلي وینا کوي. تاسو ته معلومه ده چې دا جلسه کې موږ یوه هفته مخکې اعلان کړی و، خو په منځ کې علي خان وزیر رایله سو چې ډېره د خوشحالۍ خبره وه او په هغه ورځ هم پر دغه ځای باندې په زرګونو پښتنو د علي خان وزیر استقبال وکړي. بیا علي وزیر د اسلام آباد و پېښور په خوا روان سو. د دې جلسې دپاره د سند PTM هیڅ کمپین نه وکړي. نن چې موږ دا جلسې ته وګورو هغه خبره چې موږ پر پریس کلب کړې وه هغه نن د پښتون ژغورنې غورځنګ کارکنانو او د کراچي دا غیرتمنو پښتنو هغه خبره نن په عمل ثابته کړه. کومه خبره چې موږ پر پریس کلب ویلي وو چې د کراچي چابي د منظور خان پښتون په جیب کې ده. عزیزانو تاسو یې وینئ چې په کراچي کې نن کوم حالات روان دی. یو طرف افغانان ورونه تنګول کیږي چې تا سره شناختی کارډ نسته، تا سره ماجر کارډ نسته، په دا نامه باندې په زرګونو زموږ میندې خویندې زموږ بچیان زموږ سپین ږیري نن په لانډیو په سینټرل جیل کې نن په زندان کې پراته دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د وکیلانو په مرسته په سلګونو افغانان نن ایله سوي دي، مګر نن هم په سلګونو افغانان په جیلو کې د دا پښتنو په تمه ناست دي. او بل طرف ته د دا افغانانو ورونو په اړ کې پښتانه چې د پاکستان اسناد یې په جیب کې دي هغه پښتانه دا د کراچي رینجرز دا د کراچي پولیس نن په دا نامه تنګوي. په درځنو هغه زموږ پاکستاني اسناد لرونکي پښتانه چې عمرونه تر 18 کاله کم دي په درځنو نن په جیلو کې پراته دي. پولیس یې نسي، خصوصا دا د سورابګوټ پولیس هلته مومن آباد تاړه دا ایریا کې پولیس سره عام وایي دیوره بیا د روانور طرز شروع سوی دی. پولیس وایي چې پښتانه د کراچي پښتانه زموږ دپاره ATM کارډ دی چې څه وخت یې پیسې په کار سي دی د پښتانه بچی پورته کړي په تاڼه کې کښېنئ چې ما ته به 50,000 روپۍ راکړې. که تا پیسې نه کې ور بیا په تا پسې توپنچه چرس او چې هر اربه پر ودرېږي بیا و تا ته وایي ته افغان مهاجر یې تا په جیل کې واچوي. د رینجرز دغه ډرامې دي،
د پولیس دغه ډرامې دي او یوه بیا کسټم لګیا دی زموږ پښتانه تجاران هره ورځ چاپې د کروڑاو روپۍ مالونه د غیر ملکي مالو په نامه دوی ځینې وړي دا ولې د تا سره کیږي دا په دې د تا سره کیږي چې تا په کراچي کې تر ننه یو قوت یو کام یو مشر تا تر ننه پورې نه دی ټاکلی موږ نن هم تقسیم یو د دې وجه دا ده چې ځکه د تا سره د پولیس د رینجرز دا رویه ده مګر بل طرف ته وګوره په کراچي کې په لکاو د بنګالیانو آبادي ده بنګالی هم د بله ملکه راغلی دی ته چې ساره ووځې پر روډ باندې ته به یو سیندی نه ووینې ته به یو بلوڅ نه ووینې ته به یو پنجابی نه ووینې ته به یو بنګالی نه ووینې چې پولیس درولی چې ہاتھ اوپر کرو شناختی کارت دکھاؤ یا تلاشی دکھاؤ دا صرف د تا سره روان دي دا صرف تکې چې سهار د کوره راوځې ته بې عزته کېږې تر هغه ټیمه چې ته واپس بیرته خپل کور ته ځې ستا غټ سرمایداره ستا تجاران بې عزته دي ستا ټرانسپورټران بې عزته دي ستا د ریړۍ والا ستا یو دی طبقه نه ده پاته چې هغه په عزت روزګار کوي دا به تر کومه انه روان وي مګر موږ دا وایو موږ وایو چې اوس ورځ په ورځ پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچي کې د منظمتیا پر خوا روان دی دا موږ په چیلنج وایو جذباتي خبره نه کوو که چیرې کام دغه رقم د پښتون ژغورنې غورځنګ تر چترې لاندې متحده ولاړ وو لکه نن چې ولاړ دی زه په ایمان درته وایم چې د چا په پلار کې بیا طاقت نسته چې په کراچي کې یو پښتون بې عزته کړي اوس نو ستا خالي د شناختي کارت مسله نه ده ستا سټوډنټس ستا طالب علمان د سیند ګورنمنټ راولاړ سوی دي د ډومیسایل شرط یې ورته ایښی دی چې ته به ډومیسایل د سیند یا د کراچي لرې بیا په کالج یا په یونیورسټۍ کې ته داخله اخلې پر تا باندې د تعلیم دروازې هم بندوي بل طرف ته دي ورسه علاقو له ستا په علاقه کې اوبه نسته ستا په علاقه کې بجلي نسته ستا په علاقه کې اسکول نسته ستا په علاقه کې اسپتال نسته ستا د علاقې روډونه در په دره چې باران وسي یوه میاشت ته د خپله کوره نسې راوتی دا د علاقې صورتحال دی مګر بل طرف ته دا بنیادی حقوق دا بنیادی وسایل چې زما او ستا حق جوړیږي دا نه درکوي مګر د دې په بدل کې ستا په علاقه کې د چرسو د شرابو د بدکارۍ اډې سر عام د پولیسو د رینجرزو په سرپرستۍ کې چلیږي نو چې ستا په علاقه کې تعلیمي ادارې نه وي پارک نه وي اسپتال نه وي او د کور وڅنګ ته دي د بدکارۍ د منشیاتو اډې ستا نوی نسل څه به چیز جوړیږي موږ پښتانه به کله د دې شانو دپاره راپورته کیږو یوه خبره کوم موږ ویلي دي زموږ په آیین کې د تحریک په آیین کې دا سته چې زموږ غیر پارلماني تحریک دی موږ پر پارلماني جماعتو نه تنقید کوو نه اعتراض پر لرو مګر یو خاص و دې خپلو پښتنو ته کوو چې بله ورځ زما او ستا په دې کراچي کې بلدیاتي الیکشن وسو کم از کم چې و چاته مې ووټ ورکړی دی تر لاس یې ونیسه چې زما روډ زما اوبه زما بجلي زما اسکول زما اسپتال کومه دی دا به کله ماله راځي د دې حق او دویمه خبره پر دا سوپراوی باندې د سوپراوی و هغه طرف ته دا د NHA مځکه ده د سرویس روډ او د سوپراوی په منځ کې دا مځکه دا قانون دی چې په دې کې به یوه آبادي نه جوړیږي مګر دا وخت د فوج یو ټیکهداري اداره FWO ورته وایي
دا راولاړه سوې ده پر دا مځکو باندې سر عام قبضې شروع کړي دي زموږ پښتانه زموږ پر پښتنو باندې دا مځکې په 2 نمبر طریقه خرڅوي خپل زموږ پښتانه په غاړه کې اچولي دي مګر د دې وشاته زما او ستا اوریجنل کمرشل ایریا چې په کروڑو روپۍ زموږ پښتنو اخیستي دي دا مځکې دا جایدادونه در 2 نمبر کړي دي او دا د چا په سرپرستۍ کې کیږي دا کلم کلا FWO رینجرز زموږ یاران ورسره دي دا نور ټول ورسره دي دا زموږ پښتانه ورته ګوري یو علاج نشته موږ مخکې ویلي وو پرس کلپه مخکې او نن بیا وایو چې FWO بده دا کاره کښیني دا زموږ قام دا زموږ وطن دا زموږ د وطن غریب خلک دا به په دښمنۍ نه سره اخته کوي دا غیر قانوني قبضې بیا زه یو عجبه خبره یوه خبره کوم چې پر دا باندې دا کوټ فیصله راغلې ده چې دا غیر قانوني کار دی مګر FWO نه کوټ مني نه سیټي کوټ مني یو عدالت نه مني پولیس او رینجر سره عام ورته ګوري نو عزیزانو او دویمه خبره موږ تاسو په کراچۍ کې ژوند کوو زندگی کوو د 20 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې په دې کراچۍ کې راو انور څه تیر کو دا ټول زموږ ستوی په مخ کې دي خاص کر د سوراب ګوټ پښتانه په دې کار ډېر ښه خبر دي چې راو انور به څه کول هغه راو انور چې 440 بې ګناه انسانان دا ظالم وژلي وو او د پولیسو سند پولیس GIT رپورټ راغلی وو چې د اکثره مقابلې جیلي وې دغه باوجوده عدالت راولاړېږي دی بری کوي او دی زموږ یار وایي زه د الله په مدد باندې زه رایله سوم د الله مدد نه دی ګوټ او کوټ د دې په مدد رایله سوې او دی وایي چې زما کالو 2 پاته دي زه برته سرویس لزم زه برته د کام خدمت کوم موږ مخکې ویلو چې خدای دې راوله انشاءالله پر سوراب ګوټ به دي دا پښتانه داسې استقبال کوي داسې استقبال به کوي نو عزیزانو یو خواست کوو مشر هره ورځ دلته نسي راتلی کراچي ده ټول پښتونخوا وطن وده ته په انتظار دی کراچۍ کې به موږ تی خپله اتحاد و اتفاق کوو که د عزت ژوند تېرول غواړو او که چیرې اتحاد و اتفاق نه بیا نو هغه د 15 کالو مخکې چې کم ژوند پر تا دلته تېرېدی د بې عزتۍ او د ضلالت ژوند بیا به نو هغه ته ذهني تیارېږو خو زما دا ایمان دی چې پښتانه غیرتمند خلک دي اوس دومره شعور راغلی دی په موږ کې چې پښتنو خپل دوست خپل دشمن هر څه پېژندلی دي نو زما یقین دی چې د دې بعد به انشاءالله د منظور خان زموږ د مشر په کراچۍ کې انشاءالله د راتګ یو ضرورت نه وي چې موږ بیا راغواړو که په چکر راتلی خپله به راځي نور به موږ د پښتانه خپله یو پر بل لاس راچوو داسې اتفاق به کوو داسې اتفاق به کوو چې په کوټه جنوبي پښتونخوا کې یا په پښتونخوا کې زموږ پر پښتنو باندې ظلم کیږي دلته به موږ په ضرور راوځو د هغه په حمایت